پاکستان کې ځینې افغانان وایي د افغان کډوالو نیونه او ځورونه بیا پیل شوې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د شپې ورځې پولیس په بیلابېلو پلمو نیسي او ځوروي. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي چې پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په ظلمونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په اسلام آباد کې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ کنسلګرۍ فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کیږي چې نور څوک زندان کې پاتې نشي. په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره دې هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.